اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. له ټول نه مخکې خو مې سلامونه او نیک هیلې احترامات درنو لیدونکو ومنئ. راځم د سره څنګ کې چې له ما سره نن ښاغلی میلمه زموږ ویاړ زموږ افتخار چې زموږ ته همیشه ویاړ رابخلی، همیشه زموږ په مخونو مسکا راوستې، خوشحالي موږ ته رابخلي ښاغلی هوتک صاحب چې تاسو ټول یې پېژنئ. له هغې سره څنګ مې چې بل میلمه ده ښاغلی ستانکزی صاحب هم ده. نو له ټول نه مخکې به وایم چې ښاغلی هوتک صاحب الله دې راوله که راغلاست دلته برنامې ته ویاړ مې نړۍ مننه کوي تر دا څخه چې موږ ته مو دونه وخت وبخښه. په سر کې سلامونه ستانکزي صاحب ته، مبارک ځوان ښه ځوان ته، پښتونیار صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته دې له چې ټول خوښ او خوشحاله او ښې شېبې ولرئ. بل دې سره څنګه د موږ ستانکزي صاحب ته هم ښه راغلاست یو، تاسو هم اکثریت موږ سره ولیدل مننه پښتونیار صاحب، تاسو ته ملي اتل هوتک صاحب تاسو د ورزش په څانګه کې میکس افغانستان ته ویاړونه راولي، سلامونه وړاندې کوم او همدا ډول تاسو د دغه خپرونې یوه برخه یم نن. مننه ډېره زیاته. راځم دې وخت هوتک صاحب له تا څخه یو ځلې بیا چې زموږ ملي قهرمانان اوسئ، تاسې همیشه تاسې موږ ته ډېر هغه څه ویاړ راپخلی ده چې د موږ ډېر زیات ځوانان تاسې د سپورټ طرف ته تشویق کړي دي. ډېر هغه ځوانان فکر به نه و تاسو ته کړو چې هغه سپورټ ته لاړ شي، تاسې ولیدلې تاسې برنامې تاسې د هغې در څخه یو ځلې بیا هم د مننه کوو. راځم هوتک صاحب، اول باید زه سوال کوم چې هوتک صاحب تاسې لومړی د خپل رشتې په هکله معلومات راکړئ. ډېره مننه. د دې هر ځوان حق ده چې باید ځوانان ورسئ. نن سبا د افغانستان سرمایه، د افغانستان قدرت، د افغانستان انرژي ځوانان دي. زموږ رشته میکس مارشل آرټس یعنې MMA میکس مارشل آرټس دې کې پنځه شپږ رشتې ټولې یو ځای کېږي او رشته ترې جوړېږي. دغه نو په هغې رشته کې باید یو ځانګړي خصوصیات ولري، ښه تخصص ولري، تر څو یو ښه قوي د علمي فایټر وګرځېږي. او نن سبا په تقریبا په ټوله دنیا کې دا لوبه ډېر مینهوال لري، ډېر رشتو نه ډېر زیات مینهوال لري. او په دغه وخت کې په افغانستان کې ګډ شمېر ځوانان د دې ډېر لیدلي دي چې په وځي او پر پښتانه چې ډېر کارونه هم لري. مننه ډېره زیاته هوتک صاحب. راځم زموږ سره چې ستانکزی صاحب هم فکر کوم چې په سپورټ په برخه کې زیاتره سپورټ فکر کوم اورېدلی مې هم دي دغه شی. راځم لومړی سوال څخه دا ده چې راته ووایئ چې د کوم ډول ورزش کوئ تاسو؟ مننه پښتونیار صاحب، زه خو خپله دلته په سویډن کې زده کړې پر مخ وړم او د زده کړو تر څنګ د تایکواندو ورزش هم پر مخ وړم او د ما دغه رشته د ورزش بیخي له هوتک صاحب څخه متفاوت ده، ځکه دا یو دومره پوهه سنګینه نه ده لکه څنګه چې هوتک صاحب کوي. نو داسې ده دې ته تایکواندو مارشل آرټ هم ورته ویلی شي یا کورین مارشل آرټ هم ورته ویلی شي. بنیاد یې په 1940 میلادي کال کې ایښودل شوی، د 1940 نه تر 50 پورې میلادي کال پورې د دې په تیزي باندې پرمختګ وروسته اروپایي هېوادونو، نورو آسیایي هېوادونو کې خپور شو او غالبا 3.5 کاله کېږي چې دغه ورزش پر مخ وړم دلته، البته سویډن کې. او د تایکواندو په څانګه کې مې غالبا دلته تر اوسه سیالۍ ترسره کړې وي. مننه ډېره زیاته. راځم هوتک صاحب، سوال نه خو زیاتره ډېر دي موږ سره. راځم تېر ځل هم ستانکزی صاحب تاسو نه برنامه کې پوښتل چې پوښتنه وکړم، خو اوس به بیا نه وکړم. ستانکزی صاحب له تا څخه مې ده که ته ما ته د ژوند دې سره څنګه چې دغه راکړه د ژوند یو د سپورټ هر څه بخښي که یو جالبه خاطره دې هم راته ووایې. زه ماته وایې که ستانکزي صاحب ته؟ نه ستانکزي صاحب ته وایم، ستانکزي صاحب څخه. د ورزش تر څنګ مې جالبه خاطره که وروستی وخت کې ورته ووایم دغه اوس چې دغو سیالیو ته آمادګي نیسم په سویډن کې، یو څو ورځې وړاندې مې یو انځور په خپل انسټاګرام تر ځم په خپله فیسبوکي صفحه باندې نشر کړی و. انسټاګرام کې د ما یو ملګری د ضیا همدرد نومیږي چې هغه د تایکواندو استاد ده، دوم ډاون هغه کمربند لري.
نو واقعا ډېر بااستعداده ځوان د په افغانستان کې اوسېږي خو د هغه دغه څېره تا ته بیخي ورته ده ډېره زیاته البته هغه په دې انسټاګرام کې ما ته پرېښوي خو د ده دغه د انسټاګرام کې خپل نوم نه ده دقیق نوم یې داسې بل یو ورکړی ده خو دغه عکس یې خپل یو ده نو دغه عکس تا ته ډېر ورته والی لري هغسې کله د دا کمنټ پرېښود ویلې وایي دا تکواندو سیالۍ دې کله چې رانږدې شي نو ما سره یو ځل اړیکه حتما ونیسه نو زه به وایي هغه وکړم څه نومېږي یو څو مشورې به درکړم هغه ما فکر کوم دا پښتوني دا تا خپله یادوم نو زیاتي ماښام تقریبا دلته ماخوستن د شپې 4 بجې وې زم سهار لمانځه ته راپاڅېدم ما ویل مانځه خو تا ما ته ویلي چې اوس نه 2 ساعته وروسته ما سره اړیکه ونیسه مانځه اوس 2 ساعته هم تېر شوي دي د کمنټ دی نو زه به تا ته زنګ ووایم ماښامخه زه په دې خبر نه وم ما ویل ما تا به کېدای شي تر تور کمر باندې دوم ډاون پورې د تکواندو تمرین کړی وي ډېره کافي اندازه تجربه به لرې ګوره چې زنګ مې درته ووایم مال پښتونیار صاحب جوړ تازه صحت د ښه د ته هم نه وای له خوبه راپاڅېدې نو زیاتي ما ورته ویل مال خبرې به نه اوږدو د تکواندو سیالي په هکله خو مې کافي اندازه معلومات لري مال که مشورې راته راکړې وای کومې مشورې بیخي ناخبره ویل دي نو زیاتي ما ته دا بیخي جالبه وله دا نو وروستیو وختونو څخه دا اوس وخت کې تېره شوله دا یوه جالبه خاطره وله چې له ملګرو سره مې هم شریکه کړله هیله داسې زه واقعا زه د خپله هم حیران کړی وم چې یعنې ما زه خپله کنفیوز شوم یو خو له خوبه راجګ شوم بل یار دا کومنټ ما کله کړی ده که نه هوتک صاحب جالبه ما ته دا وه چې زه خپل کومنټ باندې شکي وم چې یاره کېدای شي ما داسې کومنټ کړی وي دې سره څنګه کنفیوز وم بیا اخر مې جرات وکړم ورته ویلې یاره ما کومنټ نه ده کړی دوه به درته ډېرې زیاتې وکړو زه دومره تجربه نه لرم په دې کې خیر اعظم هوتک صاحب که تاسو زه یو جالبه خاطره وایم تاسو ډېره خوندوره ډېره کوله دلته زه د موږ رشته چې دا مخکې لکه څنګه مخکې ما چې ویلي باید 15 رشتې موږ کار وکړو لکه مثال نن کې بوکس وکړو مویتای وکړو جیجیسو وکړو پهلواني وکړو بیا دا ټول بېرته میکس کړو نو هر رشته د پروفیشنل په شکل کوو دلته یو منطقه ده دلته زه راغلم نو تمرین ته تلم دا کله د هغوی تمرین تقریبا شروع کړی و نو ما هم دا لباس بدلاوه نو هلته نفر ولاړ ډسکس ورسره دي لاسونه یې داسې کول دا ما وویل بارنګ مې کېناسته خوښ مې نه شو حتما زه هم بد راغلی ولم دا توقع ډېر بد ولګېدم نو بالاخره ما هلته سر به زه ګورم اوس د زړه کې مې دا خبره وګرځولم هغه رشته هلته پهلواني ده پهلواني استاد ویل میکس کار کوو نن باید سپارینګ وکړو بوکس وکړو مالې ښه خبره ده نو ډسکس یې مو واغوستلې نو دا ما سره فایټ ته برابر شو نو دغه هم زه بد راغلی خو ما دا ډېر بد راغلی و زه سره فایټ و د پښتنو خبره څو ځلې مې ښه کش کړ وم لیدنې ته راجګ شو نو دسکس یو بازل یې چغې شروع کړلې جوال دی والم تیزه کار کوي زه ډېر پوهېږم چې نه پوهېږم خو حتما نه پوهېږم دا به څه چټیات ویلي نور هغه شو نو دا خلک به دا پاکستانی و تا ورسره تیزه کار وکړه ما دا خو مې ډېر نه کړی ما هیډ پاکستان بیا مې درته ویلي ما انستګرام کې سیو لایف راغله ما هر چېرته هم چې پاکستانی لیده ښه یې وهی ما نه پاکستانی په اجازه مو تقریبا ما د تمرین لپاره لږ څه جالبه و ډېر بخښنې سره چې ستا سوال نه مخکې ما دا خاطره درته شریکه کړه نه خواهش کوم صبر نه راځم تانګزی صاحب هوتک صاحب بخښنې سره یو بده خاطره دې راته د سپورټ له طریق نه یا د هر څه نګانه چې یو بده خاطره دې هم سره شریکه کړې ولا د سپورت یو بده خاطره ډېره بده خاطره مې دغه وله چې زه یو مسابقې تللی وم 19 مسابقې مې ګټلې وې نو 20مه مسابقه هم د ما ده په ځان هم ډېر اعتمادي وم ډېر خلک هم راته ناست ول افغانان ډېر زیات راغلي ول په تاجکستان کې مسابقه وله یو کورنۍ وله چې د هغوی د کورنۍ پلار غړی معیوب و دا معیوب په ویلچار کې راوستی ما مسابقې ته وایي زه باید د مسابقې ته حتما لاړ شم نو کله چې زه هلته له ماتې سره مخ شوم دا ټول ماته یو خوا وه بله خوا د دې د خواشیني د ژړا او د بد احساس دا زه هېڅکله یاد نه شم باسلی بالا مې راغلم نو تقریبا تر 15 شپږ میاشتې بله مسابقه ترغیب ماته جوړېدله نو یو ورځ تمرین کې قضا وکړه هغه افسانه به راپیدېدله مالې زه بیا چې کېږم نو بالاخره خوشبختانه بیا داسې وخت راغی چې بله مسابقه وسوه او ما د هغوی سره کنټاکټ دې پرې نه کړو مالې زه دا نو دا مسابقه مې وګټله هغه سره عجله چې نور خلک ما تبریک کړی چې زه د سره لایب شوم مالې ما مسابقه جبران کړه او مسابقه مې وګټله نو دغه زما لپاره د ورزش کې تر ډېرو ترخه خاطره وه
مننه واقعا چې ترخه خاطره و دي کې فکر زه هم کوم چې ډېر یعنې د دردمنه یا خاطر ده لازم دی وخت کې ستانګزی صاحب تاسو هم داسې دردمنه یا هغه خاطره راته ووایي د دې لنډګان ما لکه مخکې چې پښتونیار صاحب یادونه وکړله په سویډن کې له 2014 کال نیولې تر دغه اوسني 2018 کال پورې ما غالبا سیالۍ ترسره کړي دي د اوس سیالیو ترمنځ مې 6 سیالۍ ګټلې دي وروستۍ سیالۍ مې بایللې ده نو دغه لومړی 6 سیالۍ ما ګټلې دي هغه 6 سیالۍ ما دغه متواتر ډول باندې وګټلې خدای سره زم انسان یم نو تېروتنه انسان څخه کېږي داسې یو ډول تکبر ما کې پیدا سو تکبر پیدا سو دا اوومه سیالۍ چې په 2018 کال د مای په میاشت کې د سویډن هلسنګوري ښار کې موږ لرله نو هغه زیار چې ما لکه نورو سیالیو ته ویستلی وای او باید دې ته مې ویستلی او مې نه ویست ما سره داسې یو رقم فکر پیدا شو چې دغه نورې سیالۍ مې څومره په اسانه وګټلې چې ګواکې زه دلته له ټولو ډېر تکړه یم نو پیغام دا زیار مې دغې اوومې سیالۍ ته ونه ویست نو ډېر داسې یو تکبر سره خدای سره دغې سیالۍ ته ولاړم دغې سیالۍ ته چې ډېر تکبر سره ولاړلم هغه مې زیار هم ډېر نه ویستلی او د خارجان په قد کې مې ډېر لوړ دي ګوره فکر دې کړی کې یو افغانۍ دلته په وزن باندې اچوي که 15 کیلو وزن لري عین خارجي که 15 کیلو وزن لري قد کې بل افغاني څخه ډیر لوړ وي ونه کې نو کله چې سیالۍ پیل سوله نو دغه د ما متقابل کس چې څوک ما سره ولاړو په دغه سیالۍ کې د قدم په ما باندې غالبا 5 سانتي متره لوړ سیالۍ شروع سوله د ما لومړنۍ سیالۍ ولا چې ډیر ناشنا وهل مې پکې وخوړل پازه مې وینې سوله په سیالۍ کې او هماغه سیالۍ مې هم بایلله له هغې څخه وروسته بیا د ما دغه تکبر دغه غرور خدای سره دغه بېځایه غرور یادو ما غرور څو ډوله ده که نه ځینې غرور باید سړی ولري سخت ګوټ مات سو اوس دغه سیالۍ چې اوس په آینده یوه میاشت کې لرم دومره زیار مې ورته شروع کړی تر څنګ دومره زیار باسم چې پوښتنه یې مه کوه نو هغه غرور مې چې پخوا لرم هغه یې بیخي هم یو درس راته او هم یې بیخي داسې غوټ رامات کړم او دا مې لپاره نور ملګرو ته هم دا قصه وکړله چې بل څوک داسې یو رقم غرور ونه کړي چې بیا دا بېځایه غرور سخت د انسان په دغه سر باندې ورماتېږي کله چې په وخت شوی که نه هوتک صاحب مې درپسې درلېږه هوتک صاحب بیا مسابقه درسره کړې وله خو په وخت پوه شوی ښه ده که راځم دویم سوال له هوتک صاحب څخه هوتک صاحب که تاسو تر اوسه څو سیالۍ ترسره کړي دي او په کومو هیوادونو کې ما ټولې یو سیالۍ ترسره کړي دي مختلف هیوادونو کې له مختلف حریفانو سره یوشت کې مې 20 مسابقې مې ګټلې دي او یو مسابقه مې ډېره ښه ډېره مننه ښه راځم ستانګزی صاحب تاسو تکواندو څه ډول لوبه ده او یعنې په څه قسمه په څه لري که لږ معلومات اوس څه وایي چا بنیاد یې چا ایښودی دی د تکواندو مخکې چې ما یادونه ورته وکړله دا داسې ورزش ده چې دې تر څنګ انسان درس هم کولی شي دا د هوتک صاحب د سیالۍ له ورزش څخه بیخي متفاوت ده خو بیخي یعنې قوي ورزش د هغه ورزش څوک پر مخ وړي فکر نه کوم که هغه د بیا زده کړو ته هم رسیدګي وکړي ځکه هغه کې ډېر زیار ایستلو ته ضرورت ده او تکواندو داسې یو لوبه د مجموع کې که زه درته ووایم چې دې کې انسان تیزیږي خصوصا دغه د لغتو باندې ډېر فوکس د نظر سکان په قسم سکان هم شته ده پکې دلته هغه وړتیا هغه څوک په تکواندو کې ډېر بریالی ده چې وزن یې ډېر کم وي او اندازه چې په لغتو کې تیز وي نو او مخکې مې یادونه ورته وکړه چې تکواندو هماغه بنیاد کوریایي ښی ده مارشل آرټ هم ورته ویلی سو او تکواندو مارشل آرټ هم ورته ویلی سو بنیاد یې په هماغه 1940 میلادي کال کې ایښودل سوی ده ډېره ښه ده مننه راځم هوتک صاحب تاسو امریکا کې څومره وخت شو او ولې مو تر اوسه سیالۍ ترسره نه کړه لکه ما مثلا امریکا کې تقریبا 15 میاشتې نه ډېر شو دا موږ زه چې کوم ورزش کوم د ورزش لپاره تا ورزشکاران دي چې د یو کال لپاره 2 کال لپاره نور هیوادونو کې ځان قرنطینې تر هغې خپله تجربه حاصلوي او خپله نیمګړتیاو چې لري هغه راپوره کړي نو دا هم زما لپاره ګټور سفر په دې و چې ما خپل نیمګړتیاو ټول پکې راپوره کړي او زحمتونه مې خپل وباسل ډېر تخنیکونه او ډېر تجربه مې ترلاسه کړله سیالۍ مې چې ولې ونه شوه سیالۍ څو دلیل درلودل یو دلیل دا و چې لکه تاسو ته معلومه ده چې مثلا نړیوال سازمانونه لکه فایټ نایټ او ECB دې کې مې مسابقې کړي دي چې دوی سطحه ډېره اوچته ده او جګه ده زه نه غواړم چې ټیټ سازمان کې مسابقه وکړم او ټیټ سازمان کې فایټ زه وکړم
دې ماته کړم او بل تقریبا څو ځلې زه له عارف سره جوړه شوم زمونږ په وایم کې څه پرابلم راغی چې مسابقه مې لغوه شوه خو بیا هم په 19 او 14 د اکتوبر 2 سیالۍ زه خپله غواړم چې دواړه پرله پسې دواړه سیالۍ وکړم نو عیدونه به زه ډېر ژر نن شپه تصمیم نیسم یو سیالۍ به انتخاب کوم او له ملګرو سره به یې شریکوم مننه ډېره زیاته والا د کامیاب لره په دې کې راځو دوستانو د ورلد افغان اکټیویسټ یا د افغان فعالینو په اړه که چا فالو کړي نه وي فالو یې کړئ که چا لایک کړي نه وي لایک کړئ موږ دا برنامه وړاندې هم شیر کړي چې آینده کې هم موږ کولی شو دغه شی دوستان ځینې مبارزین هغه ځینې سپورټ په بخش کې ځینې هر بخش نه چې مبارزه کوي تر شا ودرېږو موږ یې ملاتړ وکړو دغه شی سپورټ یې کوو موږ ته په کار هم دا سپورټ وکړو د خپل اتلان همیشه هم داسې ونازوو په دې باندې دا به موږ کوو همیشه که چا پاڼه نه وي لایک کړي پاڼه لایک کړي او فالو هم کړي سره راځم دې وخت کې لیدونکو دې وخت کې به موږ وګورو د هوتک صاحب یو ویډیو به وګورو هغه نوي دوستان چې راغلي کوم دوستان چې سلامونه لري کړي سلامونه تم علیکم هغه کوم دوستان چې زموږ پاڼه نه لایک کړي یا فالو کړي نه نو کولی شي چې افغان فعالین پاڼه ورلد افغان اکټیویسټ پاڼه درسره لایک او شیر کړي دوستانو چې تر څو موږ وتوانیږو خپل هغه مبارزین که د فیسبوک له طریقه مبارزه کوي او هغه چې ملي په میدانونو باندې مبارزه کوي چې هغه موږ همیشه سپورټ کوو چې هغوی ودرېږو. راځم بل سوال ته مې ستانکزی صاحب تاسو تر اوسه څو سیالۍ د تکواندو په څانګه کې ترسره کړي؟
مخکې یادونه وکړه تر دې دمه ما اووه سیالۍ ترسره کړي دي له 2014 کال نه نیولې تر 2018 کال. وروستۍ سیالي مې د 2018 کال د مای په میاشت شوه او د دې سیالیو تر منځ مې 6 سیالۍ ګټلې دي او یوازې یوه سیالۍ مې بایللې او دغه سیالۍ مې د مختلفو هېوادونو پر وړاندې ترسره کړي دي. نارویژي سره مې فایټ کړی، 2 سیالۍ مې سویډنیانو سره کړي دي او 2 دانې مې افریقایانو سره کړي دي. همدا ډول یو عربي سره مې سیالي ترسره کړې. ډېره ښه ده، ډېره ان شاء الله. دوستانو راځئ چې یو لنډ ویډیو د ستانکزي صاحب هم وګورو. ګرانو هېوادوالو څرنګه ستاسو دا مسابقه وینئ په دې مسابقه کې زموږ افغان ځوان سرور ستانکزی په سویډن کې اوسېږي په سپین جامو کې دی او سور جامې کې څه ده هغه یو په سویډن کې یو فیضاني ځوان ده. دا مسابقه په سویډن کې اساس شوې وه د زموږ ځوان سرور ستانکزی د افغانستان په ویاړ دا لوبه وګټل. نو څرنګه دا ویډیو ګورئ په 16 کالو کې سرور ستانکزی په سویډن کې اوسېږي، ځوان افغان او مبارز افغان. افغاني اوس کولی شو تشریح مې
راځه پښتونیا صاحب شروع شو هوتک صاحب ته غږ که یو ځل بیا هم سلامونه نیک هیلې احترامات مې ولې دوستان راغلي دوستان چې راغلي هغوی ته هم سلامونه او احترامات ډېر کوم له موږ سره لکه څنګه چې ستانکزی صاحب او ښاغلی هوتک صاحب د موږ قهرمان چې موږ سره د نن په برنامه کې د وخت کمۍ په اساس باندې ځینې نو راځم دې وخت کې یو بل سوال هوتک صاحب که جواب راته راکړي کله چې یعنې دا ماته واقعا چې موږ ته ډېر ویاړ رابخي د تاسو کله سیالۍ وګټئ یا څنګه کې دې وخت کې زه یو سوال کوم چې کله چې تاسو سیالۍ وګټئ هماغه وخت کوم ډول احساس در سره وي او ډېره مننه ځینې وخت داسې کېږي چې هغه احساس بیانېږي نه که زه اوس هر څه وایم چې ډېر د خوښۍ احساس کوم هغې د هغې درجه اوج یعنې د خوښیو نه ډېره چې کېږي زه به د وخت نه ته یو خاطره م ووایم دا د خولې محافظ نه د هر چا غاښونه غټ واړه یې خولې کې څه چې دا فرق کوي باید ډېر فکس راشي چې خوله کې ډېر راحته واوسې که دغه مغز لږ خراب واوسي تا نفس ته ډېر مشکل پیدا کوي نو ما په ډېر مشکل سره یو ډېر ښه محافظ را جوړ کړ یعنې هغه مې امریکا نه راوخته په افغانستان کې مې جوړ کړ هغه جوش اوبه اچول کېږي او غاښ کې جوړوي او زما لپاره هغه ډېر زیات مهمه و کله چې ما دا سیالۍ وګټله نو دا مې خولې نه وایسته مې ورکړه مطلب صرفه مې ګټلې ده بیا ډېره پسې وګرځېدلم مالې تا دې ولې اشتباه کوې هلته هغه احساسات ول چې زه کنټرول نه لرم په ځان باندې دا بیرغ مې په اوږو وي دا افغانانو ته خوښي ورکوم د افغانستان ښه استازیتوب کوم د هغو لپاره مې زحمت باسلی نو کله کله واقعا هغه خوږ احساس هغه ښه احساس په خولې یې نه شم بیانولی چې یعنې زه داسې ووایم ما تا نه داسې وایم چې زه خوشحاله وم یعنې د خوښۍ او احساس مې بیخي جګي مننه ډېر واقعا چې کله هم موږ داسې مسابقه یعنې موږ ته هغه دونه ویاړ یا دونه خوشحالي را په برخه کوي یعنې د دې احساس چې موږ سره څونه یي موږ څونه ورته خوشحالېږو موږ څونه افتخار باندې تاسو همیشه خامخا هغه راځم دې وخت کې ستانکزی صاحب د تاسې آینده سیالۍ به څه وخت وي او د چا پر وړاندې به وي ستانکزی صاحب د ما آینده 3 سیالۍ پر یو ورځ سر پر سر دي هغه د 20 د اکتوبر دا د روانې میاشت 2018 کال باندې د شنبې ورځ سره سمون خوري دا 3 سیالۍ په یو ورځ سر پر سر لرم 2 له غرمې څخه وړاندې لرم سیوا 9 بجې د بلې 11 بجې د بل ماسپښین 2 بجې ده نو دا 3 سیالۍ وګټم دا به ما د ورزش په څانګه کې بې ساری پرمختګ وي او نو له هیوادوالو هیله کوم چې دوی بس خپلې نیکې هیلې دعاګانو ملته موږ سره زیار او زحمت به موږ باسو مننه ډېره زیاته او همیشه انشاءالله چې موږ به ټول تاسو خپل قهرمانان ملي اتلان موږ ټول هغه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو سره دغسې ټول ولس په یاد ساتي انشاءالله بیا هم د کوم دوستان چې سلامونه ډالۍ کړي او سلامونه ته مو علیکم هم زموږ سلامونه هم ومنئ راځم دې سره څنګ کې چې بل سوال ده چې هوتک صاحب آیا تاسې د ورزش تر څنګه نور بوختیا هم لرئ او که نه دا متل ده په هغه کې په افغانستان کې ډېر خلک وایي زه خیر متل ونه کوم زه په افغانستان کې ډېره بوختیا لرم خصوصا اجتماعي کارونه ځوانانو سره ډېر یم او دې سره څنګ کې مې په ځان ډېر فشار اوسئ خپل درس تعقیبوم چې تقریبا د حقوق ښوونځی مې پای ته رسوم او له هغې سره نور خپل دولت په وړاندې لکه څنګه معلومه ده زه د ملي امنیت سفیر یم د هغوی کوم ذهنیتونه چې باید خلکو ته ورکړو هغه ذهنیتونه چې باید امنیتي ځواکونو ته ورکړو هغو سره هم بوخت یم نور د افغانستان په وړاندې د ملي ګټو لپاره د افغانستان د ځوانانو لپاره هر هغه کار چې نو زه هغې کې اول نمبر ځوان یم چې درېږم بې له کوم امتیاز نه بې له کوم معاش نه بې له کوم غوښتنې نه نو دې کې ما افغانستان کې بې له شکه زما مسؤلیت ډېر زیات ده مننه ډېره زیاته راځم ستانکزی صاحب تاسو د ورزش نورې کومې بوختیاوې لرئ بې له شکه لکه څنګه چې هوتک صاحب وویل بس یو خو سوشل لکه مطلب فعالیت داسې د خپل فکر پنځونې له خپلو هیوادوالو سره شریکو دومره خپله زده کړه مې دلته پرمخ کړم زه تېر کال د ساینس پروګرام د کالج د کریکلم پروګرام څخه فارغ شوم چې اوس پوهنتون وایم د بین المللي اقتصاد څانګه کې هم دلته سویډن کې او د دې تر څنګ هم دغه د تایکواندو ورزش هم پرمخ وړم
ډېره ښه ده. ستانک صاحب خیر هوتک صاحب هم بېرته راغی له موږ سره. هوتک صاحب مننه. بیا هم پوهېږم په ډېرې بښنې سره له تا څخه نړۍ مننه کړو چې دونه مصروفیات کې هم ته خپل واقعا دا موږ ته که ته و هم نه وایې موږ ته دا معلومیږي چې ته څومره خدمت یې څومره کې په دونه بوختیا کې دونه مصروفیات کې هم تا موږ ته وخت راکړه. په دې موږ پوهېږو نړۍ مننه کوو چې یعنې همیشه تاسې خپلې هلې ځلې کړي دي. تاسې هغه ورزش کې چې کوم میدان ته کته کېږي یا رنګ ته کته کېږي موږ تاسې همیشه تعقیبوو او یعنې واقعا چې موږ ته ډېر افتخار او ډېر ویاړ رابخي. موږ په تاسې باندې ډېر زیات افتخار کوو. دا تاسې یاستئ چې موږ یو، دا تاسې یاستئ چې هغه ځوانان په افغانستان کې. زه به د یو دوست قصه باندې درته وکړم چې ما ترې پوښتنه وکړله چې واړه وروڼه دي یعنې څه شی کې هغه وایي چې کله تاسې هوتک صاحب یا د هغوی ما د لنډ مثال کې وایي ما وروڼه وایي چې کله چې پورټ لیدلی ده د هوتک صاحب برنامې هغه یې لیدلي دي اوس تکواندو کوي. یعنې ما چاته کومه دا خبره اورېدلې ده یعنې تر اوسه پورې هم زه ډېر افتخار کوم ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسې پښتونیار صاحب بخښنه غواړم چې خبرې مې در قطع کړلې. زه به د ورزش په هکله باندې یو څو خبرې دغه ځوانانو سره شریکې کړم. لومړی ورزش خپله ډېرې ګټې لري. زه خپله د یو زده کړیال په صفت باندې چې دلته خپلې زده کړې پر مخ وړم. تاسې یقین وکړئ په کومه هفته مې چې ورزش پرېښی وي او کړی مې نه وي تمرین، زه په حتی دغه کتاب چې له 3-4 صفحو څخه جوړ کړی یو ډول فشار مې په دماغو باندې راځي. نو کله چې ورزش کوم ډېر راحت ځان احساس کوم، خوب مې ډېر ښه په خپل وخت باندې ویده کېدل او پاڅېدل او تر څنګ یې مطالعه هم ډېره ښه کولی شم. بله خبره دا ده دغه د انسان په بدن کې یو ډول هورمونونه دي. یو بله ګټه به هم در سره شریکه کړم چې هغه ته د خوښۍ هورمونونه وایي. دغه هورمونونه کله چې انسان ورزش نه کوي دا یو ډول بندېږي چې کله بند شي د دو په حالت کې انسان د ډپریشن پرې راځي. هغه بیا انسان نه مطالعې ته زړه کېږي نه روزمره کارونو ته زړه کېږي، یو ډول په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. همدغه ورزش ته چې د هغو هورمونونو د خلاصېدو سره په خلاصېدو کې ډېره مرسته کوي چې د انسان د خوښۍ سبب بیا ګرځي، یو ډول خوښ اوسېږي او د رواني تکلیف مخه هم نیسي. نو د زده کړو تر څنګ زه ورزش ډېر اړین ګڼم. د ورزش له دې ګټو سره زه یو بل څیز هم د یادونې وړ ګڼم چې هغه هېوادوال مو یا هغه اتلان مو چې له هېواد څخه بیرون سیالۍ د ورزش په څانګه کې ترسره کوي، هغه که د MMA په څانګه کې وي یا د تایکواندو یا کانګفو یا فوټبال همدا ډول نور. زه به یو خبره درته وکړم چې دا د وطن د دغه نوم څه نومېږي مشهورېدو سره یا د دغه نوم له اشنا کېدو سره څومره مرسته کوي. نړۍ کې ګوره مختلف خلک موجود دي، هغوی مختلفې علاقې لري له مختلفو څیزونو سره. کېدای شي په ځینو هېوادونو کې به داسې خلک میشت وي چې هغوی به نه له سیاست سره علاقه لري او نه به له کوم بل څیز سره لري، هغوی به له MMA سره علاقه لري. MMA سره به علاقه لري چې د MMA سیالۍ به تعقیبوي د فیسبوک یا د یوټیوب یا د بل څیز له طریقه. کله چې زموږ یو هېوادوال یا لکه مطلب ملي اتل هوتک یا همدا ډول نور کله چې دوی سیالي سره کوي دوی خو د افغانستان په نمایندګي ترسره کوي، د افغانستان بیرغ هلته ځړوي. هغه خلک چې د پردیو ملکونو نه وي چې MMA سره علاقه وي د دغه افغان یا د دغه افغان اتل سیالي چې کله ګوري د افغانستان د نوم سره یې اشنایي پیدا کېږي، د افغانستان بیرغ سره یې اشنایي کېږي. نو دلته څه نومېږي د افغانستان لکه مطلب د دغه نوم له اشنا کېدو سره یا د دغه هېواد له اشنا کېدو سره د MMA فایټر لکه مطلب مرسته وکړله چې د افغانستان نوم ځلوي. همدا ډول تیکواندو هم در واخله او دا نور څانګې د ورزش هم در واخله. هدف مې مجموع کې دا ده چې هر هغه هېوادوال مو هغه که په هره څانګه د ورزش کې وي، نه یوازې ورزش کې هم په علمي څانګه کې هم وي، هغوی باید تشویق شي. دغه د موږ هېوادوالو د عامو هېوادوالو مې هدف ده یوه مثبته خبر د هغوی په دغه روحیه کې ډېر زیات مثبت رول لوبوي. دا یوازې نه چې دغه خپل هېوادوال د خپل اتل په روحیه کې مثبت رول لوبوي، هغه دې ته هڅوي تر څو د هېواد لپاره اتلولي راوړي. اتلولي چې راوړله دا خپله په عین وخت کې داسې څه لکه د یو اتل تشویقول ورزش ته یوه مثبته خبره کول، دا په دې معنا ده چې له هېواد سره مینه لري. لکه مطلب د هېواد ته د لاسته راوړنو البته د مثبتو لاسته راوړنو کې به د هغوی مرسته وي. نو هیله ده چې ما دا خبرې مو پوره در سره اخیستي وي. بښنه غواړم د تا خبرې مې هم در قطع کړې او تر څنګ مې منتظر هم کړې. خواهش کوم ډېره زیاته ما نه ډېرې په زړه پورې او ډېر خبرې وکړې چې دا علمي خبرې وې چې امید لرم چې هغه دوستان ځینې دوستان هغه
لکه یعنې زموږ دوستان دي چې ګوري امید لرم چې موږ ترې نه ګټې هم واخلي. راځم دې سره څنګ کې هوتک صاحب په ډېر بخین سره چې تاسو ډېر مصروفیات هم لرئ، د دې وخت تاسې په آخره کې یو پیغام پرېږدئ لیدونکو ته یا هغه تاسو مینوالو ته یا هغه خلک چې د سپورټ په برخه کې دي د هر هغه کې دي هغوی ته تاسو یو پیغام پرېږدئ دا به ډېره ښه وي. او څو آینده کې څو هوتک صاحب مهرباني وکړئ. هیله کوم ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. بې له شکه چې والله زه ډېر نازېږم او د خپل ژوند سرمایه ګڼم او ډېر پرې ویاړم او ژوند کې چې که ما باندې هر څه مشکل راسي چې کله دا راتېږي چې زه هېوادوال لرم، تر څنګ مې ځوانان لرم، تر څنګ مې خلک لرم، نو دا بېرته ما راویښوي، ژوندی کوي مې. نو ډېر نه ډېر ټول نه ډېره مننه. او زما پیغام ورته ده دوی متاسفانه بدبختانه 15 میاشتې زما د وچالۍ ته منتظر وو چې څه نه څه مشکلات ولګه چې زه چمتو یم که د سبا ماته وویل چمتو یم څه مسابقه وکړم یا سیالۍ وکړم، نو دوی ماته ډېر منتظر شو. ما ژمنې ورکړې وې چې زه مسابقه حتما کوم. نو په دې چې د ټولو حوصلې مې نه یې تنګې کړي او ژمنه ورسره کوم، شاید دې هغه لحظې اوسي چې یو سیالۍ نه زه په لسګونو په شلګونو سیالۍ نورې ورته حتما کوم. او سترګې په لاره ډېر ځوانان ډېر هېوادوال ډېر دي چې زه په امریکا کې سیالۍ ولرم که په مسکو کې، دواړه سیالۍ ماته راغلي دي، دواړه سیالۍ ماته اوس بوک دي. زه نن خپله غواړم چې دواړه سیالۍ سرته ورسوم، یو په 14 د اکتوبر خپله په امریکا کې د امریکایي سره، بله 19 د اکتوبر په مسکو کې د امریکایي سره. نو زه نن په دې باندې اوس هم چې روان یم، تمرین هم کوم، تمرین هم لرم هملته، او د دې خبر پای ته رسېږم او نهایي کوم چې کومه سیالۍ زه اوکې کړم او کومه سیالۍ ته باید زه ولاړ شم. نور او پیغام مې ځوانانو ته دا ده چې تل خپل استعدادونه واچوي که هغه په هره برخه کې، او همدا ځوانان دي زموږ هېواد ته زموږ افغانستان ته بدلون راوستی شي. نو ټول ځوانان په ژوند کې باید یو ستر یو ښه هدف ولري او هېڅکله مایوسه نه شي. که زه شخصا خپل ژوند درته یو وړه کوچنی خبر جوړ کړم یا کتاب جوړ کړم نو ډېر مایوسیت پکې راډک ده، خو بیا هم مایوسه کېږم نه او سختو سره مبارزه کوم. نو هیله مې ده چې ټول ځوانان دغسې له سختو شېبو سره مبارزه وکړي، نو د یو سرلوړي او ښه افغانستان په هیله. مننه ډېره زیاته. او دې سره څنګ کې هوتک صاحب که تاسې د موږ دغه د افغان تعلیم په اړه د دې هغه څخه څه رقم خواهشات یا هر هغه ورونو چې سپورټ په برخه کې یا هر هغه کې کولی شي چې پیغام موږ ته پرېږدي یا څنګه د موږ لپاره مثال د پاڼې لپاره د هغه لپاره څه رقم پیغام لرئ تاسو چې هغه خلک یا ځینې پاڼې استعمالېږي څه په اړه باندې څه رقم هغه یوز کړی شي باید؟ بل شکه دا نه چې تاسو دا پیغام زه مخامخ در کوم، زه ډېر په ژوند کې غواړم رښتینی انسان اوسم، مخامخ خبره وکړم. بل شکه تاسو د پاڼه ډېره ښه استفاده کوئ او تاسو تګلاره ډېره ښه ده او زه یې ستایم او له ټولو دوستانو نه هیله کوم چې دغسې پاڼې لا لایک کړي او لا یې سپورټ کړي او لا د دې شاته ودرېږي. نو تا نه پښتون یار صاحب د پاڼو چلوونکي ټول نه ډېره مننه کوم، واقعا ډېره ښه استعمالوئ او زه د ځوانانو په استازیتوب له تاسو مننه کوم. یو جهان مننه هوتک صاحب، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. خو راځم چې تاسو سره هم د وخت د کمۍ په اساس باندې یو زموږ اتلې زموږ قهرمانې موږ په تا باندې افتخار کوو. هوتک صاحب همیشه مو تر څنګ ولاړ وي، همیشه به مو سپورټ کوو، همیشه هېڅکله هم د کمۍ احساس دا موږ لپاره د ویاړ ځای ده چې تاسو زموږ د درې رنګه بیرغ په میدان باندې ځلوئ، دا هم د موږ لپاره ډېر د افتخار ځای ده او همیشه تاسو موږ ته ویاړ رابخښلی، همیشه مو زموږ ناهیلي ارمانونه پوره کړي دي. هغه چې موږ به ذهن کې نه وو هغه ځای ته هغه مرحلونه تاسو موږ ته ګټلي دي. له تاسو څخه موږ یو ځل بیا هم د زړه له کومې مننه تاسو زحمتونو او بیا هم مننه کوو در څخه چې موږ ته د نن وخت راکړه، دونه قیمتي وخت دی چې ته مصروفه هم ولې. کور مو ودان. نه هیله کوم ورکه ژوندي اوسئ، بس زما ټول وخت ژوند تاسو نه جاري، تاسو الله به ژوندي لري. بیا ستاسو غوندې سانوزي صاحب غوندې ځوانان د خدای په هېواد کې ډېر کي واقعا چې مخامخ نه وایم چې یو رقم رانیسي، خو په تاسو ځوانانو باندې زه ډېر ویاړم. تاسو غوندې ستانوزي صاحب غوندې چې تل ما سره په ډېرو برخو کې ښې مشورې کړې دي او کوم مشورې چې واقعا
د یو ځوان لپاره ډېرې اړینې دي. نو بیا هم د زړه له کومې مننه درنه کوم. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، کور مو ودان. مننه د دې سره کې ستانکزی صاحب له تاسو څخه هم په چې مصروفیت هم مصروفیت لري تاسو څخه هم نړۍ مننه کوم چې موږ ته مو دونه وخت راوبښه. مننه لکم زه مولانا بیا هم د افغان قالین پاڼې لیدونکو یو نړۍ مننه کوم د تاسو څخه چې موږ سره تر دې دمه پورې موږ سره په برنامه کې ولئ. نو تر بلې خپرونې پورې ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. احمد خان یا میرویس خان وزګوا چې ننګ په وطن وکړي د سې ځوان وزګوا نو یا خو خوشحال خان یا باچا خان وزګوا بیرق د آزادی کړي په هواد بیا دسې او پاچاله کا امان وزګوا چې جوړ کړې انګريز ته بیا غزا دې ارنوي یو دسې لوی غازی میرزا مان خان وزګوا کوم کې دسې او افغان کوم کې دسې